السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ستړي مشه په خیر علي د یو نوي پروګرام سره تاسو ورور جان محمد نن بیا مخاطب دی او یو ډیر ښکلی شخصیت، یو ډیر ښکلی سړی چې ټیچینګ هم کوي. ما سره شانه بشانه او ګپ اوږه ولاړ دی. امید لرم چې د ده وینا به ستاسو ډیره زیاته خوښ هم شي او خوندونه به ترې هم واخلئ. او زه به ستاسو جهان مننه کوم چې تاسو 2-3 منټه ما په خپل کې ځای کې. نو ملګرو تاسو له ټیم نه اخلم، راځئ چې استاد یې وورو او غوږ ورته کیږدو او د ده د غزل نه خوندونه واخلو. چېرته ځای ما سره اوسئ. مننه جی. یو دوه شعره چې الله خدای گو بیا غزل، الله خدای گو بیا غزل ستا هر ادا غزل، الله خدای گو بیا غزل ستا هر ادا غزل، ما لره کافي ده بس ستا یوه خندا غزل، یې مې رنګینۍ د ژوند ته مې ښکلا غزل، یې مې رنګینۍ د ژوند ته مې ښکلا غزل، ستا د تصور نفي نه مړ بس نا غزل، الله خدای گو بیا غزل. غزل مطلب یې چې جانانه تا نه چې بیلیږمه بس مړ دې شمه، جانانه تا نه چې بیلیږمه بس مړ دې شمه، په اور د هجر چې سوځېږمه بس مړ دې شمه، ته یې خبر په عشق سایه د کربلا پرته ده، ته یې خبر په عشق سایه د کربلا پرته ده، د دې یزیده چې یریږمه بس مړ دې شمه، او ته د یوسف غوندې جدا شوې رانه لرې لاړې، ته د یوسف غوندې جدا شوې رانه لرې لاړې، زه د یعقوب غوندې ړندېږمه بس مړ دې شمه، الله ثابته شپه په ټوله لار کې چغې وهم، الله ثابته شپه په ټوله لار کې چغې وهم، لکه مجنون لیونی کېږمه بس مړ دې شمه، او ما د دې خاورې تحفظ لره قسم کړی دی، ما د دې خاورې تحفظ لره قسم کړی دی، که پکې 100 ځله مړ کېږمه بس مړ دې شمه، او سمیرا دلته کې پوره مې یو ارمان هم نشو، سمیرا دلته کې پوره مې یو ارمان هم نشو، سمیرا بیا به ژوندی کېږمه بس مړ دې شمه، جانانه تا نه چې بیلیږمه بس مړ دې شمه، په اور د هجر چې سوځېږمه بس مړ دې شمه. ډېره مننه.